څنګه ناڅاپه مې په مخ را بهیدلې اوښکې څنګه ناڅاپه مې په مخ را بهیدلې اوښکې نن مې دې ګران تشنځور ته څڅولې اوښکې زمندو کاکا لګیا دی بیا کار کوي دنیا آخري ورځ دی انشاءالله دا به نور دغه کار نه کوي دغه کاکا به په 100 روپو باندې کار کوي دا لاسونه وګورئ زمندو دغه لاسونه په دې عمر کې دعاګانو دپاره د کار دپاره نه چې په دې موږ تاسې کار وکړو په دې عمر کې به دا دعاګانې کوي الله دې کامیاب کړي الله دې آباد کړي الله دې روغ لري کاکا په 100 روپۍ د کار کول یو د بیا ویوا کار خو 100 روپۍ راکوي نو بس دم کلمات هم پرې روان څو لورګانې دي ټوله قصه یو وار 5 لورګانې مې دي او یو مې دغه کټه ده دا شپږ سوه او زه یې 9 نفره خوراکي زمانه به 100 روپۍ کار کوي حوام ده او دغه کراچۍ ډکوي دا کراچۍ ډکوي او دا تیږې ماتې دغه تیږې ماتې دا ارمندو دا تیږې به نه ماتې انشاءالله دې ته به میاشت په میاشت خرچه کور ته را رسېږي دا به صرف دعاګانې کوي ته به څه کوې زه به دوا ورته کومه زما ما سره مرسته وکړه تاسو همت وکړو او تاسو را سره منډه وکړه الله هم کامیاب ته به په کور کې کښېنې زه به په کور مسجد ته به ځې لمونځ به کوې صرف دعاګانې کوو موږ تا د پیسې درکوو صحیح شوه اوس نن نه بعد دا کار پرېږده ایدندو یو په قانوني بڼه به دغې د فکټرۍ والا نه اجازه واخلو چې دې کاکا ته رخصت ورکړي او انشاءالله دا کاکا به کور ته وړم نن نه بعد به دا کار نه کوي کفالت انشاءالله موږ واخیستو یو بل ور راخیستی دی چې میاشت په میاشت ورته پیسې لګي کاکا صحیح ده خوشحال صحیح ده کاکا نور به کار نه کوي دا ده کاکا نو زمندو انشاءالله دغه ورونه دي چې دوی هم دغلته کاریګر دي کار یې کولو نور انشاءالله دغې بابا ته به اجازه ورکوي چې دغه کاکا به موږ کور ته وړو صحیح ده کاکا صحیح ده دا ورونو تاسو به دې ته اجازه ورکوي چې دا موږ وړو صحیح ده وروره سلام علیکم کې موږ دا درنو څنګه ناڅاپه مې په مخ زمندو را سره اوسئ چې کور ته ځو وروره لاس ته وروره بهیدلې اوښکې نن مې دې ګران تشنځور ته څڅولې اوښکې نن مې دې ګران تشنځور السلام علیکم زمندو د کاکا د بابا کور ته راغلم نو د دې ویډیو مې خپره کړې وه بیا ډېر خلک ورسره سم خفه شوي او برابر ورسره خوکې توی کړي نو یو وارې د بابا قصه واورئ هغې نه بعد خپل خبرې خو دې ته دا د بوجۍ 100 بوجۍ یا 50 بوجۍ مال به مې ورته برابر که هغه به مې بیا بوجۍ ډکې زما دغه کار 9 نفره زمندو د کاکا خدمت ته راغلی یم چې تقریبا 15 لورګانې ور په غاړه دي دغه 2 لورګانې دا دي یو بااحساسه ورور د دې کفالت په غاړه واخیستل وایي دې بابا ته ویل چې په کور کې کښېنه نو کار مه کوه او میاشت په میاشت به ورته زه پیسې لیږم هغه وس مطابق نو تاسو ولیدله چې په ویډیو کې مې ورته مې راوستو هغې ځینه ډېر په عزت سره هغې ځینې مې رخصت واخیستو بابا مې هغې ځینه رخصت کړو چې نور به دا نن نه بعد کار ته نه ځي بابا کور کې به کښېني صرف و صرف به څه کوي ګوره دغه لاسونه د باباګانو په دې لاسونه به یې کار کولو ور انشاءالله زمندو نن نه بعد به دغه لاسونه صرف دعاګانو ته جګېږي او زموږ ټول مسلمانانو ورونو ته به دا دعاګانې کوي او افغانستان ته به دعاګانې کوي چې الله د افغانستان کې سوله راوړي او په ټول افغانانو ټول مسلمانانو الله ورحمي کاکا نن نه بعد به کور کې کښېني صرف عبادت کوي صحیح دی خدای مار قدم د نیکۍ په تله کې واچوه الله هم دا مرسته قبوله کړه
خدای دې قبول او منظوره کړي الله ته الله ټول مسلمانانو ته دعا کوه، بیا خصوصا چې چا کوم روز تا کفالت په غاړه اخیستی مرض ته اخیستی همیشه هغوی ته دعا کوه. امنیت دې خدای راولي، صلح دې خدای راولي، مثلا وطن دې خدای جوړ کړي، تاسو دې خدای کامیاب لري، الله دې دا مرسته قبوله کړي، منظوره دې کړي، الله دې منظوره کړي، الله دې منظوره کړي، قبول او منظوره دې کړي. څنګه دی بابا جانم؟ وته خیره بابا جانم څنګه دی؟ ښه دی. تاسو سره مینه ده؟ تاسو ورسره مینه کوئ؟ اوس به د بابا جان ستاسو سره به وي ښه؟ موږ به بې تاسو به دوا کوو. اوس د بابا جان کار ته نیدي ښه؟ تاسو به د بابا جان قدر کوئ ښه؟ لاسونه ورته وینځئ کالي ورته تیاروئ صحیح ده؟ د بابا جان ډېر قدر کوئ صحیح ده؟ دا ستاسو پلار دی صحیح ده بچیا؟ نور به دا کار نه کوي. خوشحالي؟ ته زما خوشحالي؟ ښه زموږ مرستې پې سپارم مرسته پې سپارم ښه زموږ دغه مرسته ده چې 15,000 افغانۍ دي دا تاسې ګورئ یو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 دا 11 تصویر می خپل کړ په زړګي پاس مندو دغه 15,000 روپۍ یو ورور د دوبۍ نه لیږلي دي هغې رانه دا غوښتنه کړې وه چې د هغې بابا ته ویې وه چې 15,000 روپۍ د هغې بابا سپاره کاکا دغه 15,000 روپۍ جدا کېږده صحیح شو زمندو دغه بل ورور چې وایي نوم مه اخله هغې منې کړی دا یې منې کړی چې ویډیو کې مخې وه خو د ریفرنس نمبر به واخلم چې هغه ورور پوه شي H199 د حوالې نمبر یې 199 هغې ورور لیږلي 9,200 روپۍ کاکا 9,200 بیا دغه بل ورور دغه دواړه حوالې یو قسم وي یعنې دغه بل حواله چې د 9,690 روپۍ د دې ریفرنس نمبر به درکم چې M40 حوالې نمبر یو نور کاکا دغه حوالې مې په تا باندې سپارلې نور دغه ته تو دعاګانې کوه الله هم کامیاب لره الله هم کامیاب لره الله هم کامیاب لره قدم هم د نیکۍ په تله کې خدای واچوي پروردګار کامیاب لري پروردګار الله ته روغ جوړ لري خوشحاله لري پروردګار نور ډېرو تیر ورکړي پروردګار نو دغه بابا نور ستړی شوی و د مخکې مې ویل وایي نور ما نه کار نه کېدو مجبور و بس چې انسان مجبور شي بیا یو کار کوي نو عزتمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضر یم الله حافظ څنګه ناڅاپه مې په مخ را بهېدلې اوښکې